سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. تاسو ته به معلومات اوسي چې کله جمهوریت سقوط سو د شمالي ټلواله چې کوم ګروپ و هغه ټوله ولاړه پاکستان ته ځانونه ورسوله او دوی په دې امید هلته لاړه چې وسې کړی په دغه اوسني حاکمانو سره دوی یو ګډ حکومت جوړ کړي او دوی په ګډه باندې کوم غلاوې چې پخوا کړي دي هماغه غلاو سره نوي غلاو کې هم دوی شریکان سي. خو له بده مرغه طالبانو دوی ته هیڅ واک ورنه کړل او دوی ټوله وشړله. د هغه شړل کېدو وروسته دلته پاکستان په دغه وخت کې دوی ته بیا هم د یو نوي حکومت او د یو نوي تشکیل وړاندیز کړی دی چې تاسو په څو ځله خبرونو کې هم لیدلی اوسي چې د آیس های یو ټیم ترکیې ته تللی او د دې ټولو مشرانو سره لیدنې کړې دي او د هماغه مشرانو سره بیا وروسته هماغه د پاکستان د استخباراتو ټیم ایران ته هم تللی و. د ایران د استخباراتو په ملاتړ سره دوی هلته هم د دوی کسانو سره لیدنه کړې ده او د دې څخه غوښتي چې تاسو یو مشر ځان ته وټاکئ. د هغه مشر د ټاکلو وروسته تاسو باید یو قوي رهبري جوړه کړئ او د هماغه رهبري وروسته موږ به تاسو سره مرسته وکړو. تاسو بیا افغانستان ته ولاړ شئ او افغانستان کې حمله وکړئ او حکومت په زوره ونیسئ. نن په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې دوی کومې جلسې کړي دي، چیرې کړي دي او څه رقم دا جلسې ناکامه سوي دي او په څه خاطر باندې ناکامه سوي دي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیریږو. لومړی تر هر څه تاسو باید دا معلومات په ذهن کې ولرئ چې څه موده وړاندې پاکستان استخباراتو د ترکیې کې دا خلک ټول راټول کړي وو او د دوی یو ناستې هم جوړه کړې وه. د هماغه ناستې وروسته د دوی په ضد باندې د ترکیې حکومت په مخالفت وکړلو چې تاسو نور نسئ کولی چې سیاسي فعالیت په د هغه ناستې وروسته دوی ته یې اخطار هم ورکړو چې تاسو نور نسئ کولی په ترکیې کې سیاسي فعالیتونه وکړئ. تاسو فقط د مهاجر په حیث باندې هلته خپل شپه ورځ تېرولی سئ. نور فعالیتونه سیاسي اجازه په علني ډول باندې تاسو د سیاسي فعالیتو اجازه نه لرئ. د هغه وروسته دوی خپل ټولو فعالیتونه په آنلاین ډول باندې په زوم پلیټفارم باندې دوی برابر کړ چې هر جلسه کېږي دوی د زوم د طریقې د انټرنټ له لارې دوی خپل جلسې کوي او د هماغه جلسو په اساس باندې دوی کوشش کوي تر څو یو نوی رهبر او دوی یو نوی مشر وټاکي چې هماغه مشر د دوی رهبري په لاس کې ونیسي او وروسته پر د طالبانو په وړاندې یو وسلوال ټیم جوړ کړي او د هماغه وسلوال ټیم وروسته پر د پاکستان او د سیمې هیوادونو په مرسته باندې طالبان له منځه یوسي او دوی خپل حکومت برته جوړ کړي. په حاصل کې که دوی جلسات ډېر کړي وو خو په دغه تېرې اونۍ کې چې حدودا 10 ورځې مخکې د دوی آخري جلسه چې درېیمه جلسه وه دوی دایره کړې وه هغه هم په زوم کې دایره کړې وه چې د شپې پر 7 بجو باندې دا جلسه جوړه سوې وه او تر 1 بجې پورې دوی دا جلسه دوام یې درلودله. په دغه جلسې کې جنجال په دې باندې جوړ شوی دی چې د مسعود کورنۍ چې احمد ضیا مسعود او احمد مسعود او ورسره د احمد ولي مسعود دا 3 کسان چې په دغه جلسې کې وه دوی هم دغه کوشش کول چې دغه رهبري باید د دوی په لاس کې اوسي چې احمد مسعود وغیره دومره فعالیتونه کړي دي. دوی هم په جبهه مقاومت زیر کمپل جوړ کړی دی، جبهه مقاومت آنلاین جوړ کړی دی، جبهه مقاومت فیسبوکي جوړ کړی دی، جبهه مقاومت ټیک ټاکي جوړ کړی دی. دغه ټولې کاسې کړي دي. خو د هغه سره بیا وروسته یو بل کس چې په افغانستان کې سردستي برخې ته هم ورسېدی ضیا نومېدی، اوس نوم یې ماته یاد ولاړی چې څه شي ضیا ویه هماغه ضیا هغه هم ویلو چې زه هم د افغانستان د مقاومت ملي مقاومت یو ټیم لرم او زه هم باید خپل همداسې ولرم ځکه چې په دغه څو کلونو کې دا کوم انفجارونه او جنګونه چې ما جوړ کړي دي د دې امتیاز باید ماته راکول سي. او هماغه ضیا ویه بیا وروسته د مسعود کورنۍ وه د دوی جنګجالونه په سر پورته سوي وي. خو په دغه جلسې کې وروسته چې عطا محمد نور ته بحث رسېدلی دی خبره جنجالي سوې ده. جنجالي سوې په دې خاطر ده چې احمد ضیا مسعود چې دی د داسې سره په زوم کې لږ شکنځلې کړي دي. عطا محمد نور او احمد ضیا مسعود سره په منځ کې شکنځل کړي دي. دا جلسه آخر کې دې ځای ته رسېدلی دی چې یو بل ته په ناموسي شکنځلو باندې ختمه سوې ده او دوی نه یو رهبري ته رسېدلی دي، نه یو نوي تشکیل ته رسېدلی، نه یو نوی ټیم ته رسېدلی دي. په دې هکله باندې ما څه موده وړاندې په فیسبوک کې هغه پوسټ هم وکړلو چې دوی
هغه تېره شپه دوی دا مجلس کړی دی مګر هغه وویل چې ما د دغه موضوع د دقت دپاره ویډیو په هغه ورځ کې جوړه نه کړه چې ما ویل چې وګورم چې دا موضوع څومره حقیقت لري خو وروسته په دې باندې پوه شوم چې بالکل دا موضوع حقیقت درلود او دا موضوع د حقیقت وروسته ډېرې نښې نښانې هم راووتلې دلته د دغه جرګې مجلس وروسته دوی څلور ټیمه دي په څلور ټیمه چې دي یو ټیم چې دی دا د مسعود کورنۍ ده بل ټیم چې دی هغه د رباني کورنۍ ده بل ټیم چې دی هغه د عطا محمد نور ټیم دی چې استاد سیاف هم د دوی سره دی بل ټیم چې دی څلورم ټیم چې دی هغه دغه ضیا دی چې نه پوهېږم چې څه شي ضیا دی دغه ضیا په نامه دی دغه ضیا ټیم دی دا څلور ټیمونه چې دي دوی اوس کوشش کوي چې دوی په رهبري تر خپل ځان ته واخلي او هر ټیم په همدغه جنجال دی او پاکستان هم د سیمې استخباراتو هم همدغه غوښتنه کړې چې تاسو په شریک ډول باندې یو رهبر ځان ته وټاکئ چې تاسو د هماغه رهبر تر کنټرول لاندې اوسئ او د خپل ټول سیستم د هماغه یو رهبر په یوه خوله په یوه ژبه باندې تاسو باید مخته ولاړ شئ خو له بعده مرغه دوی د څلور سره ټیمونه چې دي دوی په شریک نه برابرېږي که څه دوی څو ځله استاد سیاف داسې کړی دی چې ته باید رهبري په غاړه ونیسې ځکه چې یو خو دا دی چې ته پښتون او پښتانه به هم پر توس باندې راټول سي او موږ به هم راټول سو سبا که حکومت سو پښتانه به هم شی ونه وایي چې یاره استاد سیاف په رهبري کې دی هغه پیشنهاد کړی و څو ځله هم دغه دی خو وروسته دوی د مسعود کورنۍ د رهبري وروسته د مسعود کورنۍ دوی مثلا رهبر دوی په استاد سیاف ټاکلی سي او استاد سیاف یې بیخي څو ځله هم دوی ټاکلی دی خو وروسته په دویم مقام کې چې دوی دغه کوم ویش چې کېږي هماغه ویش باندې دوی په نه سره جوړېږي چې هغه هزارګان خپل حق غواړي ازبکان خپل حق غواړي او داسې خپل حق وغواړي او دغه څلور ګروپونه چې یوازې په شمالي ټرباله کې چې په جمعیت برخه کې دي دغه څلور ټیم چې دي دا نه سره جوړېږي او بیا که راسو هلته مثلا جنبوش د دوستم ټیم چې دی د دوستم ټیم چې دی هغه بل ټیم دی د محقق ټیم چې دی هغه بل ټیم دی او د خلیلي ټیم چې دی هغه بل ټیم دی دلته بیا درې نور ټیمونه هم شته خو دا څلور ټیمونه چې دوی په اصل کې نه جوړېږي او دا درې ټیمونه چې دوی ویل چې تاسو که ورسېدې موږ به هم استاد صاحب په ومنو او په شریک باندې به موږ فعالیت شروع کړو او د طالبانو په ضد باندې موږ په فعالیت وکړو خو د دغه جلسې وروسته چې کله هم دوی په ناموسي او یو بل ته په ښکنځلو ردو بدو باندې ویل سوي شروع خبره مخته وړېده وروسته دا جلسه ختمه سوې ده او د دغه جلسې وروسته چې یو ټیم مثلا د مسعود کورنۍ یو ټیم یې درلود په مطبوعاتي ټیم چې هغه په ټیک ټاک کې ویه د هماغه ټیک ټاک برخه چې وه دوی د عطا محمد نور په ضد باندې فعالیتونه شروع کړي دي او د عطا محمد نور چې کوم میډیایي ټیم و هغه به د احمد مسعود په ضد باندې شروع کړي دي خو د دوی په ټیک ټاکو کې او په فیسبوکو کې د دوی هغه کوم تبلیغاتي کسان چې وه دوی یو په بل کې سره مښتي دي مخکې د دوی په ځای چې دوی پر طالبان باندې خپل فعالیت شروع کړي دوی اوس په ځان کې سره مښتي دي چې د دوستم البته دوستم برخه لازم نشته خو د داسه برخه چې ده د محقق برخه او د داسه برخه چې ده د محقق د خلیلي برخه چې د اوس کې د بامیان د هزاره کولو خبرې هم دوی شروع کړي دي او همدا ډول هزارګانو کیسې شروع کړي دي او د هاخوا بیا به دوی د تاجکانو خبرې شروع کړي دي دلته د خلیلي ټیم دا کارونه په دې کارو کې سخي کوي او د هاخوا هم چې د شمالي ټلواله ده نو اوس ټوله سره ولیدلې دي هزاره د تاجک سره اوس سره مښتي دي مثلا بیا په خپله د شمالي ټلواله کې دوی خپل سره مښتي دي مثلا د ضیا مسعود کورنۍ د عطا محمد نور ته ښکنځل کوي عطا محمد نور بیا داسې ته د مسعود کورنۍ ته ښکنځل کوي راباني کورنۍ بیا برته په چې که څه هم د احمد ضیا مسعود سره مشترکات هم لري د دوی خیشي هم شته خو بیا هم راباني کورنۍ خپل ځان بولي دلته به مسعود کورنۍ خپل ځان بولي هلته ضیا چې دی هلته ځان بولي دغه جنجالونه سره شروع سوي دي او د هماغه مجلس وروسته دوی یو بل سره ولیدلي دي او د هغه مجلس وروسته دا د بامیان موضوع داسه د پنجشیر د پښتون دره په نامه باندې چې دوی داسې کړي دغه هم ټول دغه
جلسې وروسته دا جنجالونه پورته شوي دي چې هلته د خلیلي ټیم یو داسې راپورته کړی و چې دلته د پنجشیر دره تبدیلیږي او بیا د هغه نه وروسته بیا دلته د هزارګانو پلانونه راپورته سوه چې بیا وروسته دوی خپله هم پکښې یو په بل باندې سره ومښتله دغه حالت دی چې دا دی چې دریم ځل دپاره دوی سره کښېنسته خو دا ځل دومره سره یو بل یې وکوټله چې فکر نه کوم چې دا ځل دوی بیا بل ځل د حتی یو ساده مجلس ته هم دوی سره کښېني ځکه چې وضعیت یې دا وار کې ډېر خراب کړی و دا کوم ملګرو چې په ترکیې کې وه همدغه کسان بیا مثلا چې کوم کسان په مجلس کې په زوم کې د دوی سره ناست وه دوی زیاتره دا ویډیوګانې هم ثبت کړي هم دي دا ثبت ویډیوګانې به هم راووځي یو وخت خو د دوی دغه مجلس په هکله باندې ډېر باوري سرچینو ماته وویلو چې دا جنجال تر دې حده رسېدلی دی چې ښکنځل ناموسي ښکنځل او یو بل ته رد بد او بیا وروسته په تبلیغاتي برخو کې یو په بل باندې ملنډې وال ښکنځل کول او بیا وروسته قومي او ټبري برخو ته راتلل او دوی یو بل سره ټکول دا ټوله د دوی هغه تبلیغاتي سیستم چې اوس د دې نه وروسته د دغه جلسې وروسته فکر کوم چې حتی هغه کوم یو پرستیج چې دوی په یو مصنوي ډول باندې وخت جوړ کړی وي هغه هم ختم کړلو او نور د دیو د یو ځای کېدلو امکانات فکر کوم بیخي صفر ته ورسېدل ځکه چې د دې جګړې وروسته د دوی حالات بیخي خراب شوی دی دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړی تر بیا هم په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ